ګوره زه تاسو ته یو مثال درکوم. ډېر خلک هغه راشي دا خبره کوي چې یاره زما نیستي ده او زه دې خراب کړم او دې چل راسره وشو دا چل راسره وشو. دا هلک سړی ډېر نیک سړی 15 وخته خپل لمونځ کوي، قرآن مجید د هغې تلاوت کوي، لکه په هغه کې خو نه وي په هغه سړي کي ډېر سم سړی. زه یې تپوس کوم بدنظري کې نه کوم، استغفار وایي استغفار بیا ورته وایم په اودس کوځي اودس کې سهار لمونځ خیال ساتي هغه هم ساتي، سهار لمونځ نه بس ونه اوده کېږي د نور د راحتونو مخکې نه دا هم نه کوم. دا ټولې وجې بیان کوم او سړي ته هېڅ سم نه وي، د خپل وس مطابق صدقه کوي او هغه هم زکات په وخت کې هغه هم بیا هم دا حالت اخره کې زه یو سړي نه تپوس کوم، زه ته هم ډېرې وظیفې خو نه کوي او یا کومه لس لکه پیرې دا وایم او اته لکه پیرې دا زما دا دوست ناست دی خوا کې او دی ما لږ اوبه پکار ده یو جام اوبه پکار دا جام اوبه دا یو ګیلاس اوبه دا د د جسم خوراک دی، د د جسم څښاک دی، د جسم ضرورت. د یو جام پسې زه دې دوست ته څه ور واچوم 15 جام او یو ډرام ور واچوم څه کېږي؟ ولې اوبه غلط شی دی. دې سړي سره څه چلو دې سړي په سپېږمو باندې اوبه راووتې، په سترګو اوبه راووتې، په غوږونو اوبه راووتې او کېدای شي نور هم ډېر سوري دي په جسم کې په هغې هم دې اوبه راووتې. کنه داسې نه ده، دا سړی ایکسپایر شو تباه شو. ولې چې دته ضرورت د یو ګیلاس اوبو د یو جام اوبو تا په یو ډرام اوبه وڅښلې. حالانکې اوبه خو غلط شی نه دی، نه دا انسان بیمار او مریض و په دونه ډېرې اوبه د یو څیز کثرت او د یو څیز قلت دا دواړه نقصاني دي. او که دی ډیهایډریټ شي چېرته اوبه بلکل په جسم کې کمې شي دا ژوندی پاتې کېدی شي بیا هم نه شي پاتې کېدی. دا د جسم غذا ده، د روح غذا قرآن دی او سنت دی او اذکار دی، تمام څیزونه روح غذا ده. نو اوس تا روح غواړي چې ته دې کلمه هغه 100 پیرې ووایې او ته کلمه 1 لاک پیرې ووایې دې باره کې څه خیال ستا د روح په سپېږمو باندې به سره راوځي که نه به راوځي؟ که نه داسې نه ده. کله هم چې تاسو د چا سره کښېنئ او تاسو له څوک وظایف درکوي او د ځان نه او د فیسبوکونو نه او د یوټیوب نه او د جعلي پیرانو نه او د جعلي خلکو نه د هغې خلکو نه دا وظیفې ما لګي غر کېږئ مسلمانانو، غر کېږئ په دې باندې ځان تباه کوئ. دا خبره تاسو ته ظاهرا د قرآن د فلسفې خلاف ښکاري. قرآن مجید څه وایي؟ اذکروا الله ذکرا کثیرا، ذکر ډېر کوي. منافقانو باره کې ولا یذکرون الله الا قلیلا، دي ډېر لږ ذکر. دا د هغې فلسفې خلاف تاسو ته ښکاري، خو د قرآن او د سنت څومره قوانین دي که نه دا د هغې مطابق ته دا خبره نو خبره واضحه ده چې د خپل مقدار نه سوا ذکر اذکار دا شي دا هم انسان تباه کوي، بربادوي انسان. دې ته بله خیال کې ښه هر چا نه وظیفې ما ټوله ورځ مې په وظیفو تېره کړې ده، دا ستاسو د لاسه.